سلامونه ملګرو، سوات ته راغلي یو. اسه ډېر محترم ملګري ناست دي او غواړم څو شعره تاسې ته دې درنو ته ډالۍ کړمه. غزل دی چې وجود مې سوځي په انګار پروت دی، بل راته ژوند په اوږو بار پروت دی. ژوند تېرول غواړي که هر څنګه وي، راته په غاړه کې تیار پروت دی. ژوند تېرول غواړي که هر څنګه وي، راته په غاړه کې تیار پروت دی. منزل ته اوږد انتظار پروت دی، بلا مزل راته په لار پروت دی. او سر مې له تاسې نه قربان پښتنو، که مو په کار وي خو اوزګار پروت دی. سر مې له تاسې نه قربان پښتنو، که مو په کار وي خو اوزګار پروت دی. او دغه بل غزل دی چې کلی مې خوښ دی نور له ښاره ځمه، ناوخته کېږي که نه یاره ځمه. زه په ماښام کې چاله نه ورځمه، ستاسې کوڅې له ستا دپاره ځمه. او دې دروازې پورې دې راشي ماله، صرف یې ګورم ریباره ځمه. عجیبه نه ده مې که دې له راغلم، عجیبه نه ده بې خماره ځمه. زه د هېڅ چا په کار کې کار نه ساتم، لکه اوبه په خپله لاره ځمه. که ته وې ودرېږه ولاړه به یم، که ته وې زه پروردګاره ځمه. که ته وې ودرېږه ولاړه به یم، که ته وې زه پروردګاره ځمه. او که یې جنت ته وړلې زه ورسره، دوزخ له زه ستا په ځای پلاره ځمه. ډېره مننه. که یې جنت ته وړلې زه ورسره، دوزخ له زه ستا په ځای پلاره ځمه. ما مطالعه کړو د حالاتو کتاب، اباسه تل به برقراره ځمه. او دغه یو شعر پاتې شو چې په تورخم اوړم پېښوره پورې، بېرته راځمه ننګرهاره ځمه. څو شعره نور چې ستا خبرو کې خواږه، اوف ما کې ختم شو ترخه. اوف یو د سپین مخ مکمل حد، بل پې تور زلفان پراته. اوف ننګرهار ته یم په لاره، پېښور پسې مې زړه. اوف چېرته ځمکه او اسمان یو، چېرته زه او چېرته ته. اوف او غزل دی چې ژوند د بلها تریخي، لږ خواږه ځان کې پیدا که، هر څنګه چې کېږي څه ناڅه ځان کې پیدا که. او ژبه د کټه ده خو دې شروع کړي، خو وایه چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا که. دا بیا وایه بس. ډېره مننه عمر صاحب. ژبه د کټه ده خو دې شروع کړي، ووایه چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا که. ما خو د جانان ناري خو په جارو کړي، ما خو دومره زړه وکړو نور ته ځان کې پیدا که. ډېر زبردست. لمونځ کوه روژې نیسه، تهجدو کې ما غواړه لږ د عادتونه مړې ښه ځان کې پیدا که. بس دی د بنګړو دکان دې ختم که، باسه شعر ته دې نور ووایه په ښه ځان کې پیدا که. زبردست یار. او د ژوند نه مو وانخیستمه زه پروردګاره، ناراضه چېرته نشي رانه ښه پروردګاره. که بیا دې دا دنیا چېرته له سره جوړوله، کابل کې راته جوړه که کعبه پروردګاره. ډېر ښه یار. که بیا دې دا دنیا چېرته له سره جوړوله، کابل کې راته جوړه که کعبه پروردګاره. که تا چېرته بندله د سجدې اجازه وکړه، اول به مور له زه کوم سجده پروردګاره. ډېر ښه دا بیا ووایه باسه. ډېره مننه. که تا چېرته بندله د سجدې اجازه وکړه، اول به مور له زه کوم سجده پروردګاره. او موږ دواړه مور او زوی د یو بل غم زغملی نه شو، سا واخله خو د دواړو نه جوړه پروردګاره. ډېر ښه یار. موږ دواړه مور او زوی د یو بل غم زغملی نه شو، سا واخله خو د دواړو نه جوړه پروردګاره. که بیا دې ما باس له ځواني داسې راکوله، بیا هم در نه زه غواړم هغه پروردګاره. ډېر ښه یار. او بغیر له تا هېڅ نه یم، په تا خادم محترمې، ته مورې زما زه دې هم اولاد یم محترمې. او په مخه مې تیارې نه راځي، ټول عمر رڼا وي، دا ستا د خولې دعا ده چې آباد یم محترمې. چې ته رانه خوشحاله شي او خدای رانه رضا شي، بیا واړه جهانونو کې آزاد یم محترمې. او دا زه چې هر قدم اخلم اټکۍ راځي بېواره، پوهېږم چې اوس دې هم زه یاد یم محترمې. د مور ازار وخلي ګړنګونو ته غورځېږي، زه ستا په دعا رنګ یم چې پولاد یم محترمې. او یوه پښتنه خور به هم سرتوره چېرته نه کم، مثال در کوم چې زه یو داسې باد یم محترمې. دا زه چې خدای اباس کړم دا ستا په سر اباس یم، که تا راته تش اوف وکړو برباد یم محترمې. واو ډاکټر والا شعر پکې وایه باسه. دا چې د سترګو نه مې اوښکې تویېدې مورې، باور دې وشه زما ډېره یادېدې مورې. دا چې را یاد خپل ماشومتوب ستا تکلیفونه کمه، نه دې د ورځې خوب ارامه نه د شپې مورې. ځان دې نه هره موږ دې پټ موږ دې ماړه ساتلو، تا د ځان غوښې کړې په مونږ خاورې رې مورې. او دا ستا نیکي او ستا احسان به زه پوره نه کړمه، که زه دې اوس زل په شا یو سم تر مکې مورې. او دا ستا نیکي او ستا احسان به زه پوره نه کړمه، که زه دې وزل په شا یو سم تر مکې مورې. کاش چې ایمان رانه په دې نه تللی نو څومره ښه وه،
کاش چې ایمان رانه په دې نه تللی نو څومره ښه وه عباس به کړی وی هر وخت تا ته سجدې مورې او عمر صاحب غوښتنه وکړه چې د زخمونو احترام کوه ډاکټرې دې سړي باندې لږ پام کوه ډاکټرې او په کتو دې زه رغېږم ځکه وایم په سحر کې یو سلام کوه ډاکټرې ولې زار قربان بچا پسې خوږېږي دا تپوس دې هر ماښام کوه ډاکټرې ستا د خولې جوټه اوبه دارو دي ماله خوږ شربت دې نه یو جام کوه ډاکټرې او کله کله خو عباس د غاړې وځه کله کله خو ناکام کوه ډاکټرې ډېر دا بیا وایه باسه کله کله خو عباس ته غاړې وځه کله کله خو ناکام کوه ډاکټرې چې ستا د زړه په کلي کې مې کور شي وکه مکلې دا کلی دی بیا ما باندې سور اور شي وکه مکلې او منمه چې ستا زړه به ما نه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تا نه تور شي وکه مکلې منمه چې ستا زړه به ما نه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تا نه تور شي وکه مکلې هېرېږي خو نو زه مثال ما هېر کړی او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکه مکلې د یو دیدن بدل کې چې دنیا ټوله د رضا رقم نو څومره به دې پاتې په ما پور شي د یو دیدن بدل کې چې دنیا ټوله د رضا رقم نو څومره به دې پاتې په ما پور شي وکه مکلې ګذر نه چې راځې لاره کې مه ګوره عباس ته منګې به درنه ما ته خپلې پور شي ډېر ښه یار وکه مکلې او ډېر ماله پرېږده ته لږ کم وخوره زما غمونه یو رقم وخوره مړې دا پلار خو به دې زه رضا کړم خو د دې ورونو دې څه غم وخوره مړې دا پلار خو به دې زه رضا کړم خو د دې ورونو دې څه غم وخوره مور دې رضا شو راکوي دې ماله تا دې خدای ووایي ته قسم وخوره د بېلتونه مه راځه زار به واخلې خو چې راځي بیا مې خو سم وخوره د جدایۍ زهر دې وڅکل په ما لیونۍ خدای دې په لړم وخوره ډېر ښه یار عباس وینې دې هغې وڅکلې عباس ته غوښې دې په بم وخوره او د اخري غزل دی چې ما درله تیاره جوړه کړې ده مینې ته مې لاره جوړه کړې ده ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده او بیا دې نیغ راوکتل زخمي دې کړم ځان نه دې خونکاره جوړه کړې ده خدایه د تخلیق نه دې قربان شمه څه دې مزېداره جوړه کړې ده ماله وې راوړه بنګړي او تا دې دلته باره جوړه کړې ده ماله وې راوړه بنګړي تا ته دلته باره جوړه کړې ده ښکاري جوړه باسه راته ځان نه یې سمه دوکانداره جوړه کړې ده ډېره زیاته مننه